د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې 250 کورنیو ته بشري مرستې وویشل شوې. د مسلم هندز موسسې په مالي لګښت د کابل ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست سره په همغږۍ د پغمان ولسوالۍ د خواجه مسافر په لیسه کې دغه مرستې اړمنو کورنیو ته وویشل شوې. د هرې کورنۍ لپاره د 11,000 افغانیو په ارزښت یوه اندازه خوراکي او د کورنۍ نور اړین توکي وویشل شول. په دې کې موږ 1100 فامیلو ته چې هر فامیل ته د 3 میاشتو خوراکي مواد او د خوراکي مواد سره غیر خوراکي مواد لکه کمبلې دي برستان او برشتونه شروع کړي دي او په دې کې موږ دا کوشش کړی ده چې د دولت سره په تفاهم سره دا کومکونه د افغانستان وګړو ته د کابل شروع نو ولایتو ته وغځو. امروز که ما در اینجا کمک داریم ای از طرف مسلمانای لندن از زکات، خیرات، صدقه برای مردم افغانستان که نیازمند هست کمک صورت میگیره. بسیار زیاد تشکر که یه همکاری و کمک برای ما کردن. ما دیگه این از این بسیار خوش هستیم که دیگه برادرام همراه ما کمک کنن. بسیار غریب و بیچاره و مسکین هستن. در اینجا ما بسیار خوش میشیم، بسیار خوش هستیم. د کابل ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس د دغه مرستو د ویشلو پر مهال وویل چې د ټولو بېوزلو کورنیو لاسنیوی به کوي او د شفافې سروې له مخې به د خیریه بنسټونو په همکارۍ اړمنو کورنیو ته بشري مرستې رسوي. الحمدلله امروز از طرف مؤسسه مسلم هندز برای مردم ولسوالی پغمان برای 250 فامیل مواد خوراک داده شد و الحمدلله موادشان خیلی زیاد است، از قبیل آرد و گلیچ و روغن و عدسه و لوبیا و بوره و چای، تمام چیز یک فامیل مکمل است. د مسلم هندز موسسې مسؤلین وایي چې په کابل ښار کې د بشري مرستو لړۍ پیل کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به زرګونو کورنیو ته دا ډول نورې مرستې هم وویشي. در ولایت کابل ما در نظر داریم که 2000 فامیل مستحق که بر اونا تا حال کمک ها صورت نگرفته. برنامه اول ما امروز آغاز می شد در ولسوالی پغمان ولایت کابل و امروز ما شاهد 250 فامیل که برشان کمک های مواد ارتزاقی و غیر ارتزاقی صورت می گیرند. فعلا خمنگ په کابل کې تقریبا د 1300 میاشتنه کمکونه ادامه لري او په میدان وردک کې لرو او کېدای شي چې په آینده کې نور یو څو ولایتونو ته هم ولاړ شو. خلک د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله د دا ډول مرستو هرکلی کوي. هغوی غواړي چې د هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره بنسټیزې پروژې پلي شي تر څو د خلکو ستونزې په بنیادي توګه حل شي.